بسم الله الرحمن الرحیم. د حل و عقد د شورا یا مشرانو جرګې دوهمه برخه. د حل و عقد شورا د غړو مواصفات: امام نووي او امام ابوبکر الجصاص د حل و عقد د شورا د غړیتوب مستحق کسان پر دوو برخو ویشلي دي. اول د دیني پوهې او تقوا خاوندان، او دوهم د عقل و رای او تجربې څښتنان. د دیني پوهې او تقوا خاوندان هغه کسان دي چې په دیني علومو کې لوړه پوهه ورسره تقوا لري. دوی د اسلامي شریعت په حکمونو او د امت په مصلحت پوهیږي. د دوی مشوره ځکه مهمه ده چې د شریعت د حکمونو په رڼا کې د امت ستونزې حل کولی سي او سمې پرېکړې کولی سي. دوی د خپل علم په برکت د ولس د امامت لپاره یو وړ شخص موندلی سي. دوهم د عقل، رای او تجربې څښتنان بیا هغه کسان دي چې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، نظامي او د ژوند په مادي چارو کې تجربه او مهارت لري. دوی د ولس مخور او متنفس کسان دي چې د خلکو د حالاتو، د ستونزو او اړتیاو درک کولی سي. د دوی مشوره ځکه ارزښت لري چې د دنیا یوي چارو په تنظیم او ښه مدیریت کې مرسته کوي او د امام په غوراوي کې دقت کوي. د حل و عقد شورا په حقیقت کې د هیواد د اکثریت د دیني، سیاسي او ټولنیز اقشارو فکري نمایندګي کوي او یوه داسې وسیله ده چې د مختار احمد الاحمر په قول په ټولنه کې د اضطراب او فتنې مخ نیسي. ابو نصر محمد الفارابي د یو داسې ټولنې او حکومت تصور موږ ته وړاندې کوي چې د عقل او فضیلت پر بنسټ جوړ وي. په دې ټولنه کې د مشر لپاره ضروري ده چې حکمت ولري، د خلکو ګټې وپېژني او په نظر کې ونیسي. الفارابي باور لري چې د یو مشر شاوخوا عالم، فاضل او د عقل و حکمت لرونکي مشاورین باید وي څو د ټولنې ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغه د یو داسې نظام وړاندیز کوي چې په هغه کې د شورا اصل، د علم ارزښت او د خلکو د اړتیاو درک کول مرکزي رول لوبوي. ابوالحسن الماوردي په احکام سلطانیه کې بیا اهل حل و عقد هغه کسان بولي چې عادل وي، علم ولري او صاحب د رای و حکمت وي. په دغه کې عمرا د امور واک لري، چې دا د امور واک لري چارواکي چې موږ ورته وایو، دا علماء کرام، مشران، سیاستوال او د ولس مخور کسان شامل دي. دینداره، ښه اخلاق ولري او له سپکو کارونو ځان وساتي. هغه پوهه ولري چې د سمې پرېکړې کولو لپاره اړینه ده. د مسلمانانو د واکمنۍ لپاره د وړ کس د پیدا کېدو پوهه ولري او د امت د ګټو ساتنه وکړی سي. الماوردي وایي خلافت یا امت ماوردي وایي خلافت یا امامت د امت یا ولس حق او اختیار دی چې څوک غوره کوي او څوک نه غوره کوي. او وایي خلافت د امام او امت ترمنځ ایجاب و قبول دی. الموسوعه الفقهیه دا بیا د اهل العقد صفاتو کې عدالت، علم، حکمت، شوکت او اخلاص راوړي. په عدالت کې د شهادت شروط شامل دي. د اهل العقد شورا غړي به دومره علم لري چې ټولنې ته سم مشر په پیدا کړی سي. اهل حل و عقد باید د رای او حکمت څښتن وي چې د ټولنې مسالې او ګټې وپېژني او خوندي یې کړی سي. شوکت دا معنا چې مخور کس وي، خلک احترام کوي او خبره یې مني. اهل حل و عقد کسان یا د مشرانو جرګې غړي به اخلاص لري، نظام ته به مخلص وي او نصیحت به خپل اخلاقي دنده او د نظام د استحکام وسیله ګڼي. عبدالرحمن ابن خلدون باور لري چې حکومت د خلکو د خدمت او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره دی او د دې لپاره مشوره او د عقل کارول اړین دي. د هغه په اند د حکومت دوام او بریا د ټولنې د غړو ترمنځ د ټولنیز اجماع، عدالت او د خلکو د ګټو ساتلو پورې تړلی دي. د ابن خلدون په نظر عدالت د حکومت د پایښت لپاره یو اساسي اصل دی. هغه باور لري چې د هر حکومت مشروعیت د خلکو په ملاتړ او د حکومت په چارو کې د خلکو د شمولیت او مشورې په اندازه پورې تړلی دی. ابن رشد په سیاست او حکومت کې د عقل، مشورې او حکمت پر رول ډېر ټینګار کوي. د هغه په اند شورا
په ټولنه کې د عدالت د تأمین او نظام د استحکام دپاره ډیره اړینه ده او حکومت باید د پوهانو او عالمانو سره چې اهل حل و عقد دي مشوره وکړي. د ابن رشد په نظر د حکومت هدف د خلکو د اوسایي او عدالت تأمین دی او شورا د دې لپاره یو مهم میکانیزم دی چې د ټولنې د مختلفو غړو نظرونه پکې شاملیږي. هغه د شریعت او عقل ترمنځ د همغږۍ پلوی دی او باور لري چې د شریعت تطبیق لپاره مشوره او د عقل څخه کار اخیستل دا ضرور دي. او دا د حل و عقد شورا یو مهمه ځانګړتیا ده چې پریکړې باید د شریعت په رڼا کې د پوهې پر بنسټ وکړي. د حل و عقد شورا د غړو مواصفات: بالغ، عاقل، آزاد او مسلمان بوي. دا اول شرطونه دي. بالغ او عاقل به ځکه وي د مشرانو جرګې غړي یا د حل و عقد د شورا غړي هغه به عاقل او بالغ ځکه وي چې پر ماشوم او لیوني د دین او ټولنې تکلیف نشته. آزاد به ځکه وي چې پر مرئي او هغو کسانو چې تر استعمار لاندې دي او یا داسې مستبد حکومت لاندې ژوند کوي چې آزاد نظر نسی ورکولی، مسؤلیت نشته. د مرئي اول مسؤلیت ځان آزادول دي. تر استبداد لاندې خلک باید اول د فکر، عقل او بیان د ازادۍ بندیخانه ماته کړي. مسلمان ځکه باید وي چې د غیر مسلمان سره د مسلمان ټولنې اسرار نه باید شریک سي څو ضرر ورونه رسیږي. د وطن سړی به وي. د حل و عقد د شورا غړی، د مشران جرګې غړي باید د وطن سړی وي. د حل و عقد شورا غړي باید د وطن د بل وطن سړی نه وي که څه هم مسلمان او عادل وي. دا ځکه د بلې ټولنې سړی د دغې ټولنې خصوصیات نه پیژني او مشکلات یې نه جوړ معلوم. دغه سبب دی چې په آیه کریمه کې د اولو الامر منکم ذکر شوی دی. عادل او متقی به وي. د شورا غړي د ټولنې د ستونزو د حل، خلکو ته خپل حق ورکول، د نظم د ټینګښت او د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره به عدالت او تقوا د اهل حل و عقد دپاره د مشرانو جرګې د غړي دپاره ډیر مهم کار دی. قرآن کریم فرمایي ان الله یأمر بالعدل. امین به وي. څرنګه چې د حل و عقد شورا غړي د هیواد د مشر د انتخاب په شمول د وطن ډیر مهم کارونه کوي، نو ځکه باید امانتدار وي، خپل امین وي چې د خلافت امانت و اهل ته وسپاري. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. د پیغمبرانو یو صفت او چې امین و. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر بعثت د مخه لا په امین صادق مشهور. ټول پیغمبران امین و. نوح، هود، صالح، موسی علیهم السلام دا ټول خپل قومو ته به ویل انی لکم رسول امین. کفایت به لري. د حل و عقد شورا غړي باید با کفایت وي. دا ځکه مشر دوی پیدا کوي او هغه کاندیدوي. دا خو یو ډېره لویه وظیفه ده. جسمي او فکري توان به لري. د شعیب علیه السلام لور و پلار ته وویل چې موسی علیه السلام استخدام کړه چې قوي او امین دی. علم به لري. زه همیش وایم چې د الله په ټولو نعمتو کې تر علم لوی نعمت نشته. علم ډیر لوی نعمت. علم او پوهه د مشورې د مهمو شرایطو سره. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. د شورا غړي باید د اسلامي علوم او شریعت په اړه لازمه پوهه ولري او دومره علم باید ولري چې د امامت د شرایطو په پوهېدو کې مرسته ورسره وکړي. دوی باید وپوهېږي څوک د هېواد د مشرۍ او امامت وړ دی او څه شرطونه د امام لپاره اړین دي. مشاور باید صالح او ګټور عالم وي. که څه هم ځینې علما ویلي دي چې د حل و عقد شورا غړي باید په علمي لحاظ د مجتهد په حد کې وي، خو اوس اجتهاد حتمي شرط نه دی. د زمانې مروج علم باید ولري چې د دغه دندې تقاضا په پوره کړي سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صالح علماو سره مشوره وکړي. کله چې متصمیم د هغه په اجرا کې ونیو بیا توکل پر خدای وکړي. دا حتمي نه ده چې د حل و عقد شورا هر غړی دي هم دیني و هم دنیوي علوم لوی عالم وي، خو دا حتمي ده چې په دغه شورا کې په دا ټوله شورا کې د دواړو علومو ماهرین وي. رای او حکمت ولري. د حل و عقد شورا غړي پر دیني او دنیوي علومو سربیره باید د دقیق نظر او حاکمانه رای څښتن وي. ښه و بد سره تشخیص کړی سي او د ولس مزاج او ګټې ورته معلوم وي.
باید دومره حکمت او درایت ولري چې د هیواد د مشرۍ لپاره تر ټولو غوره او مناسب شخص تشخیص کړي. دوی باید د مصلحتونو په تشخیص، سم تدبیر او پالیسۍ کې پوهه ولري تر څو د ټولنې د ګټو ساتنه وکړي. د باور وړ وي. د حل عقد د شورا غړي د امت اعتمادي، مخور، اهل شوکت او د درناوي وړ کس باید وي. دا ټول غړي باید د باور وړ کسان وي. د دوی په فیصلو ملت باید باور ولري چې ګټې یې ساتي، او که څوک د هیواد لپاره مشر ټاکي، مناسب څوک دوی انتخابوي، یعنی دی دا وړتیا لري. الګو اسوه به وي. لکه د هیواد مشر چې باید دومره عالي شخصیت وي چې د ولس لپاره الګو اسوه وي، همداسې باید د حل عقد شورا غړي مثالي اشخاص وي چې خلک په شخصیت اعتماد ولري، فخر په وکړي، او یا حد اقل په شخصیت دوی مشهوره وي. ویښ، حساس او شجاع وي. د شر او فساد، ظلم و ناروا په مقابل کې حساس وي. به تفاوته نه وي چې په ټولنه کې هر ظلم و ناروا ګوري د خپل اني مصلحت په خاطر پټه خوله بې کوم عکس العمل ښوولو ناست وي. ټولنه کښتۍ ده، که کښتۍ څوک سوري کوي او نور ورته ګوري او نه یې منع کوي، ټول ګناهکاران دي او مستحق د عذاب دي. د الله عذاب چې نازل سي بیا خاص نه دی، هغه کسان هم سوځوي چې بې تفاوته وي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. په ټول د تاریخ کې اسلامي ټولنه تر ډیره د مشر په مخ کې د علماو له جبن او تملق څخه ځورېدلې ده. حمیده اخلاق ولري. د شورا غړي د لوړ اخلاقو او عدالت خاوندان دي. د شورا غړي په خپلو پریکړو کې عاجلانه او بیطرفه دي. عدالت، علم، پوخ نظر، حکمت، درایت، زرکتیا، ذکاوت، تقوا، امانت، صداقت، زړورتیا، حسد نه درلودل، لکینې پاکوالی، مهرباني، د هوا او هوس نه پیروي، ناسالم رقابت نه کول، دا ټول د اصحاب حل عقد اوصاف دي. الخطیب البغدادي او امام فخر رازي ویلي دي چې د اهل عقد هر غړي باید د ټولو هغو شروطو درلودونکی وي چې یو مجتهد فقیه لري. ځینو علما کرامو یوازې د دین علما اصحاب د اهل عقد بللي دي، خو دا هغه وخت و چې دنیوي او اخروي علوم ټوله د مدرسو په نصاب کې شامل وه. د اوس په شان نه وه چې دنیوي او دیني مدرسې سره جلا دي. اوس اکثر د دیني علومو ماهرین په عصري علومو نه پوهېږي، او همداراز د دنیوي علومو ماهرین د دین د تعلیماتو سره ډېر اشنا نه دي. نو ځکه اوس یوازې دیني علما اصحاب حل عقد نشي کېدای، بلکې د دنیوي علومو پوهان هم په اصحاب حل عقد کې شامل دي. د حل عقد شورا باید د دواړو علومو د پوهانو څخه جوړه وي تر څو تکمیل سي، یو د بل مکمل وي. د حل عقد شورا غړي به دومره د دواړو چې سره یوځای کې علم او پوهه لري چې حق او باطل سره بیل کړی سي او وپوهېږي څوک د مشرۍ لایق او مستحق دي. دومره صاحب رای او حکمت ولري چې پوه سي د ټولنې خیر په څه کې دی او له شره څنګه ساتل کېدای سي دا ټولنه. د حل عقد شورا غړي باید عادل، پر سمه لار روان او له بدو بیزار، په قول و فعل و عمل کې دا معتدل، مروت و مردانگی و رای و حکمت و بصیرت و شعری و شوکت و دا ولري. تقوا ولري. د شورا غړي باید اهل تقوا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اهل تقوا او پرهیزګار چا سره مشوره وکړي. تجربه کار وي. د اهل خبره او تجربه کارو خلکو سره مشوره انسان په کار کې له خطا ساتي او سمې لارې ته راهنمایي کوي. نو ځکه د مستشار له شرایطو یو هم اهل خبره او تجربه ده. د شورا غړي باید د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي مسایلو په اړه او خصوصا په هغو مسایلو کې چې له ده مشوره غوښتل کېږي لازمه تجربه او پوهه ولري. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي ښه هغه دی چې د تجربه کارو سره مشوره وکړي. دا حتمي نه ده چې په یو ټولنه کې ټول هغه خلک چې د حل عقد د اهلیت څښتنان وي د حل عقد په شورا کې شامل وي. دا ځکه د ابوبکر رضی الله عنه په تعیین کې ټول مشرانو برخه نه درلوده، بلکې هغو مشرانو برخه درلوده چې ثقیفه بن ساعده ته ورتلی سوی یا ورغلي وه. په مدینه منوره کې یو شمېر نور مخور کسان وه چې حاضر نه وه، خو د دوی دغه د حاضرو فیصله غیر حاضرو وروسته نه ده رد کړې، یعنې چې وروسته یې واورېدل رد یې نه کړه. هغه وخت د ټولنې مشران او مخور
اصحاب حل عقد ټول معلوم او په ټولنه کې ځای تثبیتو. بل دا چې هغه وخت په سقیفه بني ساعده کې د امت مشر نه و، ټول مشران په مساوي صلاحیت په شورا کې ناست وو، هیڅ فشار او اجبار د هیڅ خوا پر هغوی نه و. اوس شرایط هسې نه چې هېواد پراخ دی او ټول خلک یو له بل نه سره پېژني، نو ځکه مخې یو یعنې پیش ته پیشه باید یو میکانیزم وي چې ټولو منلی وي او د هغه په اساس د حل عقد شورا غړي وټاکل سي. همداراز د شورا د دایرېدو، د شورا د کار او د فیصلو یو میکانیزم باید وي. یو مشر نسي کولی څو تنه خپل ملګري راوغواړي د حل عقد شورا نوم پرې کښېږدي او هغه فیصلې صادرې کړي چې مشر په خوشحاله وي. نه، داسې باید ونسي. اسلام او د ملت مصلحت ایجابوي چې په دغه ستر او مهم کار کې موږ ډېر صادق واوسیږو او ډېر دقت وکړو. د مسلمان امت اوسنی ذلت تر ډېره ځایه د همدغې منقصې سره ولاړ شوی دی. د امت د مشر په غوراوي کې باید د حل عقد پر شورا سربیره د ولس خوښه چې په حکومتولۍ کې د واک اصلي مصدر دی شامل وي. نو ځکه مشر باید د حل عقد شورا په وړاندیز د لوی جرګې لخوا وټاکل سي. صحابه کرام او خلفای راشدینو هم دغه کار وکړي چې موږ یې په پیروي د دې طرح جوړوو. هغه وخت یوازې د څو مشرانو په خوښه خلیفه تعین نه سو، بلکې د مشرانو د رایې څنګ ته د ولس رایه معتبره وه. د خلیفه په توګه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په انتخاب کې په سقیفه کې د مشرانو صحابه کرامو فیصله نهایي نه وه، بلکې په مسجد نبوي کې د عام ولس په تایید پورې تړلې وه. همداسې وسوه. په سقیفه کې اهل عقد خلکو ابوبکر رضی الله عنه کاندید کړي او مسجد نبوي کې عامو خلکو ته رایې ته ور وړاندې کړي، هغو رایه او بیعت ورته وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د حل عقد د بحث بله برخه په بل